د لوی او بخونکي خدای تعالی په نامه درنو زده کوونکو سلام په خیر راغلی. خدای وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونو ته په منظمه توګه ورسیږئ. آیا ستاسو په یاد دی موږ په تېر لوست کې څه شی ولوستم؟ موږ په تېر لوست کې د نور تجزیه مو ولوستله او همدارنګه دا مو ولوسته چې د نور تجزیه څه شی دی. د دې په ترڅ کې موږ یو فعالیت هم ترسره کړل چې فعالیت کې موږ نور له منشور نه تیر کړ او وملیدل چې په سپینه پاڼه باندې څه شی اوه رنګونه تشکیل شو. نو موږ وایو چې یو ساده نور یا یو سپین نور له اوو رنګونو نه تشکیل شوی ده چې موږ کولی شو د هغې طیف د منشور په واسطه جوړ کړو. د دې ترڅنګ موږ دا ولوستل چې د نور تجزیه څه شی ده. دا مو وویلی چې د نور تجزیه د انکسار د ضریب پورې اړه لري. موږ وویل کله چې نور له یو منشور څخه تیریږي نو دلته نور تجزیه کیږي او همدارنګه دلته د انکسار ضریب د دې سبب کیږي چې مختلف رنګونه له منشور څخه ووځي او په سپینه کاغذ پر مخ رسم شي. د دې ترڅنګ دا مو هم ولوست چې موږ وویل دغه رنګونه چې تشکیلیږي د دوی د انکسار ضریب یا همدارنګه د دوی د طول موج یا د دوی د څپو اوږدوالی توپیر کوي. نو همدې له امله دا په ترتیب سره چې رنګونه دي دا له منشور څخه خارجیږي. دا زموږ د تیر لوست موضوعات و. که چیرې بیا هم داسې کومه ستونزه او یا هم کومه پوښتنه مو درلود کولی شئ چې په کومنټونو کې له موږ سره شریک کړئ. موږ به ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایو. اوس راځو خپل نوی لوست پیلوو. زموږ نوی لوست په منشور کې د نور تجزیه. دا خو مو ولوستله چې نور تجزیه څه شی دی. همدارنګه په منشور کې مو هم کار کړه. اوس دا هم ګورو چې په منشور کې نور تجزیه په څه ډول سرته رسیږي. اوس به دا ولولو چې کوم عوامل او یا هم کوم فاکتورونه د دې سبب ګرځي کله چې نور منشور کې داخلیږي نو هغه انکسار کوي او بیرته چې ووځي په اوو رنګونو باندې به هغه تقسیم شوي او دا اووه رنګونه کوم دي؟ په منشور کې د نور تجزیه د لومړي ځل لپاره منشور کې نور تجزیه نیوټن ولیدله. د نیوټن په نوم عالم دا تجربه ترسره کړه او ویلیدل چې په منشور کې کله نور وارد شي هلته انکسار کوي بیرته له هغې ځای څخه چې وځي په اوو رنګونو باندې دا تقسیم شوی. همدارنګه د نیوټن دغه تجربې ته موږ څه شی د نور طیف هم ویلی شو. او نیوټن دا وویل کله چې نور له منشور څخه خارجیږي څه شی د مختلفو رنګونو نه تشکیل شوی چې دا مختلف رنګونه څو دانې دي؟ اووه دانې دي. او همدارنګه د هم ویلی چې د دې تجزیې سبب یعنې د نور د تجزیې سبب دا دی چې انکسار ضریب په دوی کې توپیر لري. یعنې په دغه مختلفو رنګونو کې چې سره یوځای شوي او سپین نور یې جوړ کړی دی کله چې دا سره تجزیه کیږي د دې سبب دا دی چې د دوی انکسار ضریب سره توپیر لري. یعنې د دوی دغه انکسار ضریب چې کله توپیر درلود نو د دې د څپو اوږدوالی هم سره توپیر لري. دغه دوه فاکتورونه د دې سبب ګرځي چې په منشور کې نور تجزیه شي او همدارنګه هغه رنګونه چې په یو سپین کاغذ پر مخ ښکاري هغې ته یې څه شی وویل؟ د لید وړ نور یې وویل. یعنې د لید وړ نور له څو رنګونو نه اوو رنګونو نه تشکیل شوی چې کوم کوم دي؟ سور رنګ، نارنجي رنګ، ژیړ رنګ، شین رنګ، آبي رنګ، نیلي رنګ او بنفش رنګ. یعنې دغه اوو رنګونو نه یو د لیدو وړ نور منځته راغلی. او همدارنګه کله چې تاسو نور له منشور نه تیر کړئ یا منشور نه نور عبور وکړي په ترتیب سره دغه رنګونه په سپینه کاغذ باندې غورځېږي. یعنې لومړی به سوري، نارنجي، ژیړ، شین، آبي، نیلي، بنفش. یعنې په دغه ترتیب چې ما لیکلي په همدغه ترتیب به په سپین کاغذ پر مخ دا وغورځېږي. اوس دا لولو چې سره زرغونه څه شی ده؟ زده کوونکو آیا تاسو به دې ته کله پام کړی دی کله چې باران وشي او له باران نه وروسته تاسو په آسمان کې څه ګورئ؟ شنه زرغونه ګورئ. یعنې څه مختلف رنګونه ګورئ. که چیرې تاسو هغې ته په دقت سره وګورئ تاسو کولی شئ دغه رنګونه چې موږ دلته ذکر کړ د دوی له جملې څخه تاسو ځینې وګورئ. یعنې ځینې کتلی شئ همدارنګه هغه شمېرلی شئ. 4-5 رنګونه یې موږ لیدلی شو چې هغه هم وروستي رنګونه یې اوسیږي چې بنفش، نیلي، آبي، شین یا همدغه رنګونه اوسیږي. خو لومړني رنګونه چې سور، نارنجي او یا هم ژیړ دی دا موږ په واضح توګه لیدلی نه شو. نو همدغه شنه زرغونه چې په آسمان کې تشکیلیږي دغه وروستي رنګونه د څه شي دي؟ د نور دي.
سره زرغونه اوس څه شی ده؟ سره زرغونه لکه څرنګه مې چې وویلې شنه زرغونه د وروستي رنګونو څخه منځته راغلی. سره زرغونه د همدغه نور لومړني رنګونه دي چې سور دی، ژیړ دی، نارنجي دی او همدارنګه نور رنګونه هم پکې شامل دي. دا سره زرغونه څنګه موږ سترګو په واسطه لیدلی نشو. شنه زرغونه ګورو او سره زرغونه نشو لیدلی. د دې سبب دا دی چې دغه لومړني رنګونه چې د نور د تجزیې په اساس منځته راځي د دوی طول موج زیات دی او همدارنګه د دوی انکسار ضریب کم دی. دوی په ژر ژر حرکت کوي او له محیط څخه تیریږي او موږ نشو کولی هغه په اسانۍ سره وګورو. نو دا د دې سبب ګرځي چې موږ سره زرغونه لیدلی ونشو. اوس دا شنه زرغونه او د دې ترڅنګ دا سره زرغونه څه ډول منځته راځي؟ دا زرغونه مونږ وویل چې وروسته له باران نه منځته راځي. کله چې لمر وړانګه د باران له څاڅکي نه تیریږي، د لمر وړانګه هم د نور یو وړانګه ده، له باران له څاڅکي نه تیریږي. دلته وروسته له باران نه د لمر وړانګه دلته څه شی په اوبو په څاڅکو باندې لګیږي او دلته زرغونه منځته راځي. نو مونږ وایو چې د اوبو څاڅکي د لمر د وړانګې لپاره د منشور حیثیت لري، ځکه چې کله د دې اوبو څاڅکي نه دا وړانګه تیریږي تاسو به وګورئ چې هغه تجزیه کیږي او په اسمان کې شنه زرغونه منځته راځي. نو زه تاسو ته د هغې شکل په توګه رسمومه. که چیرې دا د یو اوبو څاڅکي اوسیږي او همدارنګه تاسو یو د لمر زرغونه هم ولرئ په دې شکل. لمر زرغونه راځي په دې څاڅکي لګیږي او دې څاڅکي کې دا زرغونه انکسار کوي، یعنې په دې ډول ماتیږي. کله چې له دې ځای څخه دا زرغونه وځي، یعنې د څاڅکي څخه بیرته زرغونه خارجیږي، تاسو به وګورئ چې دا په مختلفو رنګونو باندې تجزیه شوې ده چې ځینې رنګونه د لیدلو وړ دي او ځینې رنګونه د لیدلو وړ نه دي. هغه رنګونه چې د لیدلو وړ دي هغه شنه زرغونه او هغه رنګونه چې د لیدلو وړ نه دي هغې ته د سره زرغونې په نوم نومول کیږي. همدارنګه موږ په تیر لوست کې ولوسته چې دا د انکسار ضریب د دوی د څپو اوږدوالي سره دا اړیکه لري چې دا کومه ډول اړیکه ده؟ دا معکوسه اړیکه ده. لکه څرنګه چې موږ ګورو اووه رنګونه تشکیل شوي او دا رنګونه په ترتیب سره تشکیل شوي. نو دغه ترتیب د څه شي په اساس منځته راغلی؟ زده کوونکو دغه ترتیب چې د دې رنګونو کې منځته راغلی دا د دوی د څپو د اوږدوالي له مخې منځته راغلی او همدارنګه د دوی د انکسار له مخې منځته راغلی دی. بنفش رنګ چې تر ټولو وروسته یا آخري رنګ ده چې د نور له تجزیې نه منځته راځي د دې انکسار زیات دی، یعنې دا ډېر زیات په منشور کې یا د اوبو په څاڅکي کې ماتیږي او ډېر وروسته یا آخري رنګ دی چې د طیف او یا هم منشور څخه خارجیږي ځکه د دې انکسار زیات دی. سور رنګ چې دی تر ټولو لومړی د منشور څخه دا خارجیږي ځکه د دې انکسار کم دی او همدارنګه د دې د طول موج یا د څپو اوږدوالی ډېر دی نو زر زر له منشور څخه خارجیږي، یا دا فاصله چې د منشور د قاعدې ده دا زر زر طی کوي او له منشور څخه خارجیږي ځکه د دې انکسار هم کم دی. وروستی رنګ چې بنفش دی د دې انکسار زیات دی او وروستی رنګ دی یعنې ټولو نه په آخر کې بنفش رنګ خارجیږي. دا مو سره زرغونه. سره زرغونه مو خو وپېژندله. اوس راځو دا وایو چې یو لیدونکی څه ډول سره زرغونه ګوري، یعنې په اسمان کې چې شنه زرغونه منځته راځي په هغې کې دا څه ډول سره زرغونه لیدلی شي. لکه څرنګه چې موږ وویلې د نور طیف له اوو رنګونو نه جوړ شوی دی چې دا رنګونه په ترتیب سره یو د بل پسې واقع کیږي. همدارنګه سور رنګ تر ټولو لومړی او همدارنګه بنفش رنګ تر ټولو وروستی رنګ دی. موږ وویل چې سور رنګ ځکه ډېر ژر خارجیږي یا لومړنی رنګ دی ځکه د دې انکسار ضریب کم دی او همدارنګه د دې څپو اوږدوالی زیات دی. بنفش رنګ چې دی انکسار زیات دی او د څپو اوږدوالی کم دی نو ځکه دا وروستی رنګ دی چې له منشور څخه خارجیږي. په یو منشور کې د رنګونو انحراف په څه ډول دی؟ په یو منشور کې تر ټولو وروستی رنګ چې بنفش دی دا تر ټولو زیات انحراف کوي، یعنې دا خپل هغه زاویه چې دا انکسار زاویه یا هم د انحراف زاویه په ټولو کې د بنفش رنګ نه دا زیات اوسیږي. او سور رنګ چې دی دا لومړنی رنګ دی ډېر زر خارجیږي، انکسار کم دی نو د دې له امله د دې د انکسار ضریب
هم کم دی او همدارنګه د دې د انکسار زاویه هم کمه ده. یعنې موږ ویلی شو چې د سور رنګ انحراف نسبت ټولو رنګونو ته کم او د بنفش رنګ انحراف نسبت ټولو رنګونو ته زیات دی. اوس یو لیدونکی سره زرغونه څه ډول ګوري؟ سره زرغونه په افق کې یعنې په ډیره لوړه سطحه کې منځته راځي او که چیرې دا څومره ځمکې ته راځي دا تاسو نشئ لیدلی. که چیرې یو شخص او یا هم لیدونکی موږ لوړ ارتفاع ته ویسو یا هم یو الوتکې یا تیاره کې هغه پورته کړو، تاسو به وګورئ چې دغه لیدونکی دا سره زرغونه په مکمل ډول د یو مکملې دایرې په شکل ګوري. یعنې د یو دایرې په شکل ګوري چې په مکمل ډول ترسیم شوی دی. نو که چیرې په لاندې سطحه کې موږ وګورو نو تاسو به وګورئ په افق کې چې دغه زرغونه منځته راغلی، تاسو به هغه د نیمه دایرې په شکل وګورئ. څومره چې زموږ د ځمکې له سطحې نه دغه فاصله زیاتیږي، څومره چې موږ افق ته ځو همغومره موږ دغه سره زرغونه د یو مکملې دایرې په شکل وینو. پوه شوئ؟ ډیر ښه. نو زه راځم تاسو ته درس راټولوم. موږ خپل د نن ورځ په لوست کې دا ولوستل چې یو نور په منشور کې په څه ډول تجزیه کیږي او همدارنګه هغه اووه رنګونه چې د تجزیې نه منځته راځي دا مو هم ولوسته. د دې ترڅنګ دا مو ولوستله چې سره زرغونه څه ډول منځته راځي او همدارنګه دا مو هم ولوستله چې یو لیدونکی یا یو شخص څه ډول سره زرغونه ګوري. نو زده کوونکو دا ټول زموږ د نن ورځ د لوست موضوعات. ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې فصل همدلته پای ته ورسېده. تاسو به د فصل لنډیز ځانونو سره تکراروئ او همدارنګه د فصل د پای پوښتنې به دا حلوئ. که چیرې بیا هم تاسو کومه ستونزه درلودله او یا هم کومه پوښتنه مو درلودله یا په کومه برخه کې پوه شوي نه وئ، کولی شئ له ما سره په کومنټونو کې شریک کړئ. زه به ستاسو پوښتنو او همدارنګه ستاسو سوالونو ته ځواب وایم. نو زده کوونکو زموږ د نن ورځ لوست همدلته پای ته ورسېده. تر بیا د فزیک نوي لوسته پورې ټول په لوی څښتن تعالی سپارم. الله مو مل شه.